نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله تعالی دې وکړي چې ټول سره روغ او جوړ شي. دا چې په اکثره هیوادونو کې تعلیمي کال پیل شو، هم مهاله په ارلین هیواد کې هم تعلیمي کال په سپټمبر کې پیل شوی. لازمه مې وګڼله چې هغه افغانانو ته چې یو څه نوي راکډوال شوي که هغه ځوانان دي که کورنۍ دي یو څه معلومات ورکړم او په متسلسل شکل هغه مشران چې پخوا راغلي او د مشکلاتو د وجې خپل تعلیم ته ادامه نه ده ورکړې، یو څه معلومات ورکړم چې څنګه کولی شي هغوی بیرته خپل زده کړې شروع کړي. الله دې وکړي چې دغه یو څو دقیقې راسره ملتیا وکړئ. آیرلینډ هیواد هم لکه د نړۍ نورو هیوادونو په شان د 6 کلونو عمر څخه تر 14 کلونو پورې زده کړې لازمي ګڼي او په وړیا ډول ورکول کېږي. د OCDR د راپور له مخې کوم چې د 30 اروپایي هیوادونو د زده کړو لاسته راوړنې کچې تعقیبوي، دا وموندله چې آیرلینډ په اروپا کې د انګلستان وروسته دوهم هیواد دی چې د 50 څخه تر 40 کلونو ډېر عمر لرونکو په تعداد 43% په زده کړو مصروف دي او دغه رقم بیا په انګلستان کې تقریبا 44% دی چې په اول درجه کې راځي. ابتدایي ښوونځی عموما د شخصي ټولنو یا د والیانو د بورډونو ملکیت دی، مګر د دولت لخوا په مکمله توګه تمویلیږي. ابتدایي ښوونځي لپاره اکثره ماشومان اړتیا نه لري چې د ښوونځي تقریبا د 6 کلنۍ پورې ولاړ شي، مګر ممکن ماشوم د څلورمې کلیزې وروسته د سپتمبر په میاشت کې ښوونځي پیل کړي. بیا ورپسې سیکنډري یا متوسطه زده کړې پیل کېږي چې دا تقریبا 3 کلن سایکل دی چې په تعقب یې 2 یا 3 کاله نور چې هغې ته بیا سینیر سایکل ویل کېږي تدریس کېږي. که خوښ کړئ که کوچنی مو لایقه وي په دغه منځ کې یو کال راځي هغې ته ترانزیشن یا TY ترانزیشن ییر ویل کېږي. که چېرته مو کوچنی لایقه وي او په زده کړو کې ښه روان وي نو دغه کال ته ضرورت نشته چې تاسې پرې ووایاست. دا کمپلسري یا ضروري نه ده چې تاسې پرې ووایئ، چانس آپشن ورکول کېږي. او که چېرته بیا ستاسې کوچنی یا زده کړیال ډېر ښه نه وي په زده کړو کې نو بیا ښه ده چې زده کړې پرې دغه کال پرې وویل شي. په تعقب بیا لیوینګ سرټیفیکټ راځي چې پر ایښودو سند ازموینه ورته ویل کېږي. زموږ او ستاسو د افغانستان په تعلیمي نصاب کې تقریبا د کانکور د ازموینې په شکل ترسره کېږي چې په آیرلینډ هیواد کې د پوهنتون د ریاضیاتو او نورو مضامینو د ثانوي دورې یا سیستم وروستۍ ازموینه ده چې د دې نتیجې څخه په عین شکل لکه د کانکور ازموینه د آیرلینډ هیواد د مختلفو ښارونو او پوهنځیو ته کامیابېږي چې پوره نمرې یې تقریبا 625 دي. نو هماغسې د کانکور په شکل که چېرته یو محصل 300 نمرې ویسي نو هغه به هماغه د 300 نمرو کوم پوهنځی چې دی همغې ته ورکول کېږي، خو پوره نمرې چې دي 625. هغه ځوانان چې نوي راغلي او یا هم هغه پخواني مشران چې د مختلفو مشکلاتو له خاطره یې خپلې زده کړې نه دي مکملې کړي او ادامه یې نه ده ورکړې، د هغوی لپاره دلته فردر ایجوکیشن ورته ویل کېږي یو سیستم دی. دا یو منظم سیستم دی چې تقریبا که چېرته تاسې په ژبه کې مشکل لرئ، لیکلو کې مشکل لرئ یا په لوستلو کې مشکل لرئ نو تاسو ته کولی شي چې خپل موجوده کلاس ته درکړي، ستاسو څخه یو ازموینه اخیستل کېږي او دغه ازموینې د نتیجې په نتیجه کې بیا تاسو همغه موجوده صنف کې کښېنئ. که چېرته تاسې لوستل لیکل او خبرې کولی شئ په ښه توګه په انګریزي باندې او د کمپیوټر یو څه دسترس لرئ نو بیا تاسې په لوړ صنف کې کښېنئ چې د دغې فردر ایجوکیشن اخري کال چې دی هغې ته لیول 6 ویل کېږي. لیول 6 بیا په بعضو فردر ایجوکیشنونو کې یا په پوهنځي پورې چې ته کومه رشته وې په هغې کې شته دی چې لیول 6 یعنې د پوهنتون لومړی کال راځي چې د دې په نتیجه کې بیا تاسې کولی شئ دوهم صنف په پوهنتون کې ولولئ. په همدې شکل که چېرته تاسې فرض که غواړئ چې هغه پوهنځی چې د هغې لیول 6 په هغه فردر ایجوکیشن کې نه وي نو تاسو کولی شئ چې لیول 5 تر لیول 5 ولولئ او د لیول 5 د امتحان کوم امتحان چې ورکول کېږي په هغې کې تاسو تقریبا باید که 7 مضامین وي نو 5 یا 4 اقلا 15 باید تاسې ډسټینکشنس یا اعلی درجه واخلئ تر څو تاسو وتوانېږئ چې خپل کوم پوهنځی چې تاسو د خوښې دی د موجوده پوهنتون تاسې کامیاب شئ. خو بیا هم په تاکید وایم که په لیکلو لوستلو او خبرې کولو کې مشکل لرئ هر فردر ایجوکیشن کالج خپل کلاسونه لري، ستاسې څخه امتحان اخلي او ستاسې نتیجې سره سم په وړ صنف کې کښېنوي.
که چېرته تاسې غواړئ د فردر ایجوکیشن او یا د نورو معلوماتو لپاره تاسې ځان پوه کړئ، نو تاسې کولی شئ موږ ته د افغان کونسل اف آیرلنډ @gmail.com د لارې برېښنالیک راواستوئ. موږ به خپل لازم کوم معلومات چې در سره شریک کړو، دا چې موږ د ډبلن ډنلیري ایجوکیشن ټریننګ بورډ DDLTB سره همکاره اداره یو او هغوی سره موږ همیشه همکاري کړې ده. محصلین هم ورمعرفي کړي دي په مختلفو فردر ایجوکیشنونو کې همدا اوس زده کړې کوي. پوره همکاري در سره کولی شو. نو په آینده کې به انشاءالله زه تاسو ته د انټرپرینرشپ کورسز ان آیرلنډ یا انټرنشپ چې بیا تاسې څنګه وکولی شئ که چېرته دریم صنف فاکولټۍ کې یاستئ، په کومه ښه طریقه تاسو کمپنیانو کې کار پیدا کړئ، د هغې په اړه یو څه وضاحت درکړم. د ماسټرز ډګري په باره کې معلومات درکړم. نو اوس مې په الله سپارم. ښه وختونه. مننه.